ځواک. ورځ نیمایي ته رسېدلې وه. لا هم د کړکۍ مخې ته ناسته وم. له سهاره مې هېڅ څه هم نه وو کړي. همدومره فعالیت مې کړی و چې له بسترې جګه شوې وم. زړه مې هېڅ څه شي ته نه کېده. لاس مې هېڅ کار ته نه ورته. ټوله ورځ په موبایل کې لګیا وم. کله مې ادبي متنونه لوستل، کله به مې د وټساپ سټیټس نوی کړ، کله به مې وچې سترګې تشې کوڅې ته نیولې وې. نه پوهېدم چې د چا او څه شي لاره مې څارله. هر څه مې درلودل، ښه کورنۍ، مالي بسیاینه، ښایسته کتابونه، بې شمېره مجازي ملګري، خو ټول وجود مې د کوم څه له نشتونه کړېده. هو، سکون مې نه درلود. هغه څه چې کلونه کېدل د نورو انسانانو د ذهني آرامښت په لاره کې مې قرباني کړی و. کله کله به مې ذهن کې راوګرځېدل چې راځه ټول هغه کسان د حشر میدان غوندې یو چېرته راټول کړه او ورته ووایه چې څه مو راسره وکړل، ولې مو وکړل. خو بیرته مې ځان راسم کړ. د پاچا خبره را په یاده شوه. دا هم تېرېږي. تر ښیښې اخوا د محصلینو ګڼه ګوڼه شوه. ګړۍ ته مې وکتل. ساعت 3:30 بجې وې. ټول د ستړې ورځې پای ته نږدې و، خو زه لا هم کراره ناسته وم. نه مې ورځو پیل درلود نه پای. غوښتل مې د نورو انسانانو غوندې د همدې محصلینو په څېر وخوځېږم، ژوند وکړم. که نور څه نشم کولی، حداقل تکراري فعالیتونه ترسره کړم. خو لاس و پښې مې تړل شوي وو. داسې مې احساسوله چې د هغو کسانو د آرامښت قرباني یم چې زه یې د لومړیتوبونو په منځ کې په آخره کټګورۍ کې هم نه راتلم. یعنې زه دومره ساده ولې شم چې باید خپل ځان ونه پیژنم. یو ځل به مې وینه وایشېده. هېڅ نه پوهېدم چې څنګه ځان آرام کړم. لاس مې زغرده پر بالښت وواهه. د ورغوي شا مې وسوځېده. پر لاس نښتی کنول مې خوځېدلی و. د نلکې لاره له وینو ډکه شوې وه. یو شېبه مې خپلې رنځورې اروا ته زړه خوږ شو. زه دومره دردونو وړ نه وم. ورو ورو لمر د اسمان پای برخې ته نږدې کېده. د بلې هرې ورځې غوندې زما د آرامښت یوازینۍ لاره د غروب ننداره وه. خو سردرد او زړه بدوالي په آرامه د زړه راښکونکې نندارې ته نه پرېښودم. ور پرانستل شو. خور مې ورو کوټې ته سر رادننه کړ. ویې ویل: پورته شه. مور مې وایي راځه چې روغتون ته دې بوځو. فشار به دې ټیټ شوی وي. پر لاس تړلي کنول ته مې وکتل. رنګ یې راباندې ښه نه لګېده. سترګې مې خور ته ور واړولې. ورته مې وویل: ته ځه، زه درځم. د روغتون د ور مخې ته ورسېدو. ښي او کیڼ لوري ته یې د ویدو سپیانو کتارونه پراته وو. یو تور، یو برک او نور داسې بدرنګ رنګونه. مور ته مې وویل: مورې، مروې به چې د پوهنتون د وچو ویالو منځ کې واړه واړه کونګرې ولیدل، ما ته به یې ویل: هله هله د سپي زامن وګوره. اوس به زه تا ته ووایم چې د سپیو پلرونه ګوره. مور مې له مټې نیولې وم. په خندا شوه. راته ویې ویل: مردار دې شي. د روغتون تر مخې د دوی څه کار دی؟ خو شهرنا پرسان دی. دا ټول یو تکه میکروب دي. په پوړیو کې پورته کېدو،
یو بوډا سړی راښکته شو. ویې درولو. یو ثانیه یې سر تر پایه له نظره تېره کړم. د سترګو له حرکاتو یې پوه شوم چې ښایي زړه کې به یې ویل مور لور له لاسه نیولې، داسې حال کې چې لور باید د مور مټ ګرځېدلې وه. سر مې ټیټ واچاوه. د هغه د پوښتنیزو نظر ځواب مې په زړه کې ورکړه. ته زما له حاله نه یې خبر. سپین ږیري په لاس کې نیولې صافي پر جارو ورخپره کړه. د وروستۍ پوړۍ کیڼ لاس خونې ته یې په اشاره وویل دغې اطاق کې ډاکټره شته، نورې تللي. کیڼ لوري خونې ته ننوتو. سپین کاشي د څراغ سپینې رڼا ته ځلېدل. د شنې پردې تر شا ډاکټره راووته. روغبړ مو وکړ. ویې پوښتلو ستونزه مو څه ده مورکۍ؟ مور مې ورته ځواب ورکړ. د لور فشار مې یو ځل وګورئ چې څنګه دی. پر سپینې خیرینې اوږدې څوکۍ کېناستم. لستوڼی مې راپورته کړ. قابلې د فشار آله زما پر مټ راتړله. نرۍ ګوتو کې دومره زور نه و چې زما لستوڼی لږ پورته کش کړي. د فشار آلې کڅوړه یې په موټي کې ونیوله. بیرته یې خوشې کړه. بیا یې ژر ژر همدا کار تکرار کړ. څو شېبو کې مې پر مټه تړلې ټوټه وپړسېده. پر مټه مې فشار راغی. کڅوړه یې خوشې کړه. ماشین ته یې وکتل. سترګې برګې راوتلې. ویې ویل ستاسو فشار ډېر زیات ټیټ دی. که چیرې کومه ستونزه نه وي باید بستر شي چې سیروم درته تیر کړو. مور مې په سترګو کې پوه کړه چې سیروم راته بند کړي. پر جیک چپرکټ پرېوتم. د سیروم اړوند توکي راته برابر کړل. د سیروم پایپ یې رانږدې کړ. د کنول له وینو ډکې نلکې خوله یې راخلاصه کړه. سیروم یې پکې تیر کړ. سر ته مې ودرېده. څو شېبې راته وکتل. ویې ویل څه ناروغه یې؟ کوم ځانګړی مرض مې نشته، صرف کمزوري حسوم. ښه ده، همدومره سیروم دې بس دی. کور خو مو نږدې دی؟ کرار کور کې ورته واړوه. سمه ده. مور مې د سیروم کڅوړه په لاس کې نیولې وه. له هغې خوا په خپلو پښو راغلم. دومره مې وس کې کېدل چې څو قدمه پلي تګ وکړم. د ماښام اذانونه کېدل. د کور دروازې مخې ته ودرېدو. کور ته دننه شو. د سیروم وروستی څاڅکی له کڅوړې په پایپ کې راښکته شو. ما یې د پلاستیکي پایپ تر شا نرم حرکت څاره تر هغو چې د کنول پر نل دننه شو. د کنول خوله مې وتړه. مور ته مې وویل که بایلر تود وي لږ سر مینځم. غوسه ناک نظر یې وکړ. راته یې وویل څه خبره ده؟ لږ خو دې پښو کې دمه پیدا شي. جوړه یم مور. وجود مې ډېر تود دی. لږ اوبه پر ځان راخوشې کوم. خو کنول به نه باسې چې بیا ضعف ونه کړې. ښه نه یې باسم. څراغ مې روښانه کړ. د تشناب پر سپینو کاشیانو سپینه رڼا پرېوته. مخامخ کړکۍ ته مې لاس ور ووړ. بنده مې کړه. د دستشوی مخې ته ودرېدم. پر لاس نښتي چسپونه مې ورو ورو راخلاصول. د مور خبره رایاده شوه. خو کنول به نه باسې چې ضعف ونه کړي. مغزو مې امر کوه چې راخلاص یې کړه. هیڅ هم نه کېږي. خو زړه مې رېږدېده. د چسپونو پر خلاصولو اخته وم. ورو ورو له ټولو خواو کنول ته نږدې کېدم. نور یې وخت را رسېدلی و چې ستنه یې کش کړم څو ووځي. خو
خو دا مې غوره وګڼله چې اوبه پرې را خوشې کړم. نل مې خلاص کړ. په دستشوی کې اوبه وشړېدې. ستنه مې کش کړه. زړه مې بې واره ودربېد. داسې مې حس کړه چې کانګې مې راځي. شېبه وروسته مې سترګې پرانیستې. د سپینو کاشیانو پر سر تکې سرې وینې روانې وې. ور په زوره ټکېده. پرله پسې غږونه مې اورېدل. څانګې دروازه خلاصه کړه. څه وشول؟ ښایي یوازې همدومره مې کولی شول چې قلفه کش کړم. نه پوهېږم څنګه له کوره وایستل شوم، خو یو وخت مې کتل د هغې روغتون مخې ته ودرېدو چې مروې به په ټوکو کې راته ویل: څانګې، دلته 2 چپرکټونه مونږ ریزرف کړي، یو ستا یو زما. ټول لیونیان به پسې واخلو، ساعت به مو تیر وي. بیا له خندا ضعف شو. عاجلې خونې ته یې بوتلم. 2 کسه ډاکټران مې سر ته ودرېدل. د سیروم ستنه یې نږدې راته ودروله. د سیروم تر بندولو وروسته یې وویل: فشار یې بیخي ټیټ دی. ستونزه یې څه شی ده؟ مور مې ورته ویل: لامبل یې، کنول یې له لاسه یې ایستلی و. د وینو په لیدو بې هوښه کېږي. ځوان ډاکټر د فشار آله پر میز کېښوده. راته ویې ویل: ډارنه یې، د وینې فوبیا لري. ساعتونه ټول لکه کلونه تېرېدل. د روغتون زړه تنګونکې فضا د درملو بوی ورکاوه. یو ځل به په دهلیز کې د نوي راوړل شوي ناروغ د چیغو غږ وپیچید. ډاکټران به ټول د وره خواته په منډه شول. د شپې 10 بجې وې. کور ته راستانه شوي وو. د دیوال بیخ ته اوږدې توشکې باندې پریوتم. توره کتابچه مې پرانیسته. یو څه مې ولیکل، خو نه پوهېدم چې څه باید ولیکم. کوم احساس چې زما روح ځپلی و، د بیان لپاره یې پر الفاظو قحطي وه. د روغتون فضا، د ناروغانو چیغې او خپلې کمزورۍ چورتي کړې وم. رښتیا هم ژوند څومره لنډ دی. که د لوېدو پر مهال مې سر د کاشي پر ژۍ لګېدلی وای او مړه شوې وم، بیا یو شېبه به ټولو هغو کسانو پسې مې د زړه تنګون حس پیدا کړ چې نور مې په ژوند کې نه لرل. څو پرله پسې اوښکې مې پر مخ راښکته شوې. کتابچې ته مې وکتل. پخوانی یاداښت مې ولوست: قوي نجونې نه ژاړي. تر همدې جملې لاندې مې ور ولیکل: له دې جملې دا دی: 1.5 کال وروسته پوه شوم چې ځواکمنه او غیرتمنه نجلۍ هر چاته او پر هر څه نه ژاړي. ژړا او علتونه یې ځانګړي وي. دا یې د ځواکمنتیا وروستۍ نښه ده، ځکه چې هغه نه غواړي په زاریو یو څه یا کس ته ورسي. اوښکې تویوي، زړه تشوي، خو سر نه ټیټوي. کتابچه مې وتړله. سترګې مې پټې شوې.